اشم څخه مې رخصت واخیستی او په بس کې کښېنستلم و مخته مې د شهید انور ورور شلاجي ډرنک هم کښېږدی چې کله اسلام آباد ته ورسېږم نو هلته بې شمه یو څه سفر کولو وروسته بس په کچلاغ کې ودرېدی او په دې ساعت باندې یو ماشوم هم بس ته راوختی چې وچه میوه یې خرڅوله. 200 روپیو ټوپی صافه ټوپی پرې په پرې کې راکټ ورکړو. دلته په کوچلاغ کې به بس یو ساعت درېدلی او بل ته مخته تګ شروع کړي. یو څه سفر کولو وروسته په لاره باندې ماله خوب هم رالی، سترګې مې پټې سولې. کله چې مې سترګې بل ته خلاصې سولې نو د شپې 2 بجې ولې او بس په مسلم باغ باندې ولاړولو. نو د بس ډرایور څخه مې پوښتنه وکړه چې تاسو ولې دلته ولاړ یاست؟ نو ده راته وویل چې مخته حالات خراب دي، کله چې سهار سو نو بیا به پر مخ تګ کوو. کله چې سهار سولو نو د اپسی خلک رالو، په بس کې ناست مسافرو چیکینګ یې وکړ، شناخت کارډونه یې وکتل. دا چیکینګ یوازې په مسلم باغ کې نه وسولو، کله چې ژوب ته ورسېدلو نو هلته هم دا چیکینګ وسول، هلته هم شناخت کارډونه وکتل. دغه د ژوب روډ چې مې ویل دی نو هغه وخت رایاسول کله چې موږ د خیبر قومي جرګې ته روان ولو او په لارې باندې پولیسوالو ودرول. زما د یو ملګري په موبایل کې د منظور احمد پښتین عکس ولو، هغه یې له ځان څخه بوتي. کله چې رایله کې نو ډېر ظلم هم پر کړی ول، وشتل هم ول، موبایلان هم ځینې اخیستي ول. کله چې د جو بازار څخه راووتلو نو په لارې کې یو هوټل ول، هلته ودرېدل چې د سهار ناشته وکړو او ما سوچ دا وکړي چې زه به په ناشته کې ناریل خورم او د چای پر ځای به د شهید انور ورور سلاجي ډرنک څښم. نو د بس څخه راوشولم چې په دې ساعت باندې یو ځوان غږ پر راوکړي چې فضل افغانه زه تا پیژنم، زه ستا هر ویلاګ ډېر په شوق باندې ګورم. د هغه مننه مې وکړه او مخته ولاړم یو دکان ته. هلته یو شپینجري بابا او له هغه څخه مې یو پیپ راواخیستی چې دغه ناریل څخه د اوبه په وڅښم. نو د باندې چې راووتلم د ژوب یو ځوانو غږ یې راباندې وکړي چې فضل افغانه زه ستا هر ویلاګ ډېر په شوق باندې ګورم. د هغه مننه مې وکړه او راته ویې چې زه دلته ستا څه خدمت وکړم. نو ورته ومې ویل چې یو خدمت مې مه کوه، بس خدمت دا دی چې راسه دا ناریل په ګډه باندې سره مات کړو او ویې خورو. چله خیره دغه د کوپرې کې مې دغه وکړي، پیپ مې کې واچوئ، عرفال غږ په راوکړي چې دی د ژوب اوسېدونکي د علاقې د سیمې نوم چیشتی ده؟ دغه مردم کلی دی، تفریق ورته یایي ښه چې ډېر ښه ښایسته او ځنګلي وطن لري. له وخت څخه دلته زیتون بېلابېل زیاته دی او ماشاءالله موږ په لاره روان بیخي ډېرې اوبه هم را روانې ولې او زرغونه علاقه وه لکه دا اوس ته وینې. دا دلته کم فصلونه چش کېږي دلته؟ دلته خو په زیاتر وخت موږ وینو چې دلته زیتون زیاته وي، دا چلغوزه نه دی، موږ چلغوزی ورته یایي. دلته نور هم شنانې ګورګورې دغه په دې وطن جنوبي پښتونخوا میردم کپیپس کوم شیراني سیمه وطن ورته یایي ضلع دا په دې کې هر کله دی. ښه زوردی کور ودان پر ما یې غږ وکړي چې فضله راسه زه به دې خدمت وکړم، مال یا به سر سره ورسېدو. ته خپل څه تعارف هم راته وکړه نو ته دلته څه کوې؟ نوم شریف دایرهی ماریپال له ژوب وطنه د تاسو مخاطب یم او زموږ په خپل هم دغه ډسټرکټ د ضلع شیراني ده. نو دغه ښه ښایسته وطن دی، دلته بېلابېل له ډېرو ځایونو د اختر دپاره راځي، سیلونه کوي. تقریبا د یو 4 کیلومتره لاندې زموږ سیلیزه ده چې په دې کې جنوبي پښتونخوا، شمالي پښتونخوا داسې خلک هم ما لیدلي چې له لوی کور افغانستان دغه راشي دلته په اتلګرۍ له پکنیک پوینټونه زیاته دي، هر سړی دلته بس بیا زه نمبر در کوم یا به ته نمبر راکړې بیا به انشاءالله راځم ښه ویلاګونه به جوړ. ته اوس دا ایسه ټرای کړه، دا مې خاص د کوټ سره اخیست یا بیا سپیشل دله راځه، سپیشل مننه.